لاین دی او د دې لیر سره سی روډ مطلب سنټرل لاین دی د روډ سنټرل لاین دی صحیح ده دا دی لیر دی خو اوس کوم وګورو نو دا زموږ سره دا موږ د لیول شو کې چې زموږ روډ چې دی هغه د کوم ځای کې نه سٹارټ دی د دې نه سٹارټ دی او دلته کې زموږ سره 79 دی دا د الیویشن دی دلته کې موږ راشو لاست الیویشن سره 1000 اوس دا چې دی دا ډېر زیات سره هاي دی نو موږ چې لوګو چې بدی من دلته وکلیک کو رائټ په کلیک کو چرته بلاړ شو پروفایل یو ایډیټ پروفایل ویو سټایل لګا نه یو سره پروفایل ویو پراپرټیز کنه پروفایل ویو پراپرټیز ته زرا نم دلته نه انفارمیشن دی دا سیکشن دی دا الیویشن دی دا بین دی صحیح ده ها نو اوس به زه لاړ شم پروفایل ویو سټایل دی صحیح ده اوس دلته کې وګوره ها دا سری کړی دی انټرول دا 10 دی سر نه سٹارټ ول دا انفارمیشن دی دا ګراف دی دلته کې سری کړی دی 1 inch is equal to 1 feet نو کرنٹ هوريزونټل سکیل او ورټیکل هوريزونټل سکیل دا دی صحیح ده نو زه به ته مجه ته سواله یو فوټ برابر کده 20 اپلای کړم نو خو څه ګور دی پروفایل دی صحیح شو دسه دا پروفایل څه کیږي ویډ وایس سی واکیږي صحیح ده کنه رائټ په کلیک کوم ایډیټ پروفایل نو زبر راشم دلته کې چې خیر 1 فوټ از ایکوال ټو کا دا 6 فیټ دا دی سکیل او دا سکیل دی صحیح شو چې دا موږ د ډیر روان نه ښکاري ها مطلب دا چې دا کوم پروفایل چې جوړ دی کنه دا روټ ټیک دی لکه ودی باندې ګاډي ماډي خطیش صحیح ده کنه ګاډي ته خطیش یلته کې سچويشن دي سي ده اوس موږ چلو چې از یو پروفایل به کریټ کو صحیح ده دا می سلیکټ کو نو اول بلار شم هغه 3D دا کم اټوکیټ سیول 3D دی کنه دا صحیح شو هغه فیچر بنشي دي سیول 3D هغه فیچر څه دي هغه به بنشي دي نو ما تاسو ته ویلو چې کله دا سيزونه زمونږ ورک شي کنه نو مینو کمانډ چې دی بدل کې سکو هغه به انټر کوو ها کومه مسله چې راځي باقي ودای اکیټ اس یو ای ایکس دا موږ سکو اوپن دی ٹھیک شو د زموږ کوم مینوس چې ورک شي کنه هغه موږ تر مخامخ کوي صحیح ده دا که موږ دې دغه ته لړ شو واپس او موږ سیول 3D دا اړو ما د ښکاری دا په دغه کې ده سن اټوکیټ چې چل شو زموږ نه ټول سپیس او د سیول 3D هغه مینوس چې هغه زموږ نه څه شو هغه زموږ نه اټوکیټ اوړي دی صحیح ده خاطر کې سری کړه هم بس چلو ड्राफ्टिंग एंड नोटेशन ته چې موږ لاړ شو کنه د چته کې ووري د اټوکیټ طرف ته ووري صحیح ده کنه د سویچ اټوکیټ نو بیا موږ چلو چې آپشن ته براشو آپشن کې پروفایل دراشو سیټ میټریک په ایکوال صحیح ده د ویسیټ کو کرنٹ आओ अननेम्ड में को सही था अननेम्ड है दा अननेम्ड में किसी सीट को अप्लाई में को ओके में को सही शो हाँ वो समूंगा टूल मीनू चिदा अगर हर से चिदा बराबर शी सही दा मसला बकरात ले शी सही खामूंगा खबर रवाना दा प्रोफाइल सा खबर रवाना दा प्रोफाइल खबर रवाना مونږ بس چې لکه نوې پروفایل لاین به کریټ کوو صحیح ده کنه
نیو پروفایل لاین نو هغه موږ څنګه کریټ کوو پروفایل ته به راشو په پروفایل کې به چېرته راشو کرییشن ټولز ته صحیح ده که نه په دې باندې به کلیک وکړو دا ماته سلیکټ کړو یا پروفایل ماته سلیکټ کړو صحیح شو دلته ګورئ سجل مو وکړو پروفایل کریشن نه ګوډ ښه بیا پروفایل ته لاړم او په دې کې چېرته کې راندا مې دا بس ډایرکټ اوکې کوم مطلب روډ الیمنټ دی که نه بس اوکې به کوم نور کار به دې کې نشته صحیح ده اوکې ښه اوس موږ د پروفایل لیاوټ ټولز چې کوم دی که نه د هغې مینیو کولاو شوه مونږ به څه چله کوو مونږ به راشو دلته په دې باندې به کلیک وکړو ډرا ټینجنټ ویت کرو صحیح ده که نه نو په دې باندې به زه کلیک وکړم دلته به راشم روټ دا سټارټ نه دی دی ټیک دی ښه داسې به راشم دلته به کلیک وکړم صحیح دی اوس مونږ الن ساعت اندازه ته نه لرو صحیح ده دلته کې مې کلیک وکړو صحیح شو صرف ستا دا روټ چې دی نشي دا بس داسې ولاړېږي که نه دلته به کلیک وکړو ټیک شو بیا به راشو دلته او دلته به داسې کلیک وکړو دلته به راشو دې ځای کې به داسې کلیک وکړو صحیح ده اوس دلته کې ډېر کته بره دی که نه دا روډو نو به کار چې دلته کې دی صحیح لګنېږي او دې ځای ته به راشو کلیک په وکړو داسې به راشو دلته به کلیک وکړو مونږ خپل سلوک ته هم ګورو صحیح ده که نه هی اوس دلته کې دا ټیک راځي ګوره ها صحیح شو دلته به یو کلیک وکړو داسې به راشم دلته دلته به یې کلیک وکړو هغه ځای ته به ډایرکټ دې ځای ته به یې راوخېږو صحیح ده دلته به یې راوړو او چل وکړو اینډ څه دی دا ټیک شو نو داسې چل وشو الیویشن دلته څونه شو اوسه 1042 ګریټ بریک سټیشن چې دی نو دا دی او دا 1042 دی او دلته کې هغه کوم ځای کې چې کرو راغلي دي که نه هغلته کې موږ ته دا خبره ته ټول لیکلي دی صحیح ده ښه مونږ دا خبره وکړه چې مونږ پروفایل جوړ کړو صحیح ده پروفایل خو جوړ شو خو د پروفایل نه بعد به اوس مونږ څه کوو اسمبلی به جوړو چې مونږ دې ته روډ اساین کوو هغه د هغې نه بعد د دې کټ او فیل له وباسي صحیح ده نو اسمبلی به کوم ځای کې دی زموږ سره دا دی دې ته وګوره اسمبلی کریټ اسمبلی صحیح ده کریټ اسمبلی نوم بوله څه ورکړم اسمبلی مین روډ بوله ورکړم صحیح ده دا به دې کټ کړم اسمبلی مین روډ ٹھیک شو ها دې نه بعد به یې څه کړم اوکې به یې کړم اوس ما څه لیکلی کلیک انیویر کریټ سپیسیفای اسمبلی بیس لاین لوکیشن لوکیشن ورته وښیه زه مې زما لوکیشن څه شو دا شو لوکیشن مې څه شو دا شو اوس به کار کوم دې نه بعد به څه چل کوم دې اسمبلی به کلیک وکړم او دې به خپل ټیپ کولاو شي اسمبلی ایم آر ټیپ کولاو شو کوم نیم چې ما ورکړو صحیح ده په دې کې به څه کوم ټول پلیټس ته به راځم چېرته به راځم ټول پلیټس دې باندې به کلیک وکړم صحیح شو که نه ښه دې نه بعد به چېرته کې لاړ شم بیسک ته به لاړ شم بیسک او په بیسک بس راوالم بیسک لین به راوالم صحیح دی که نه بیسک لین ما راوالم صحیح ده ښه بیسک لین کې دلته کې لیکلی دی سایډ صحیح چل وکړه چوز سایډس کوم ځای کې دی صحیح چوز سایډس اینڈ چوز ویډ صحیح ده که نه بیا ورته ګوره ښه دلته کې رایټ سلیکټ دی که نه زما دا روټ څومره پکار دی ما له او په نیم دا سینټر لاین ښایي مونږ ته اخوا څومره پکار صحیح شو مونږ به وایو چې زمونږ دا روټ دی 33 فوټ دی صحیح ده نو زه به راشم دلته به کلیک وکړم کنټرول زیډ کا نن دی ټیک صحیح ده بیسک لین ته به راشم دې کلیک کوم به ښه صحیح لیکلی دی 33 فیټ صحیح شو
په دې باندې کلیک وکړه یو شی دی ها رائټ کلیک وکړئ او نه بس کلیک وکړه اوس به لیفت کما او بیا به کلیک وکړم دیر دا رائټ شو دا لیفت ٹھیک شو دا سنټر لاین و ها اوس به سجل کوم دې نه بعد هم بدغه بیس دی کوم ټول بلیټ چې مونږ کلاو کړی دی دې ته به راشم دې کې بیا کربس ته ځم کربس نو کربس کوم ځای لیکلی دی دا دی کربس په دې کې اربن کربس ته ځم ګوره اربن کربس ښه په دې کې که زه وغواړم چینجز به یې کولی شم که نه بای ډیفالټ ټیک دی صحیح ده نو دا یې څه لیکلی دی لیفټ نو زه رایټ کې یم که نه په دې موخه نو دلته به کلیک وکړم صحیح ده بیا به دې خوا ته راشم دا به لیفټ کړم او دلته کې به څه وکړم کلیک وکړم صحیح شو دې نه بعد څه چل به وکړم بیا به بیسک ته لاړ شم بیسک سایډ نو بیسک سایډز به زموږ سره کوم ځای کې دا دی بیسک سایډ دی ښه موږ بیسک سایډ ورکړی دا دی بیسک سایډ سلوپ صحیح ده نو د سیپ لیکل گئی دا به ډیفالټ ټیک دی په دای څه لیکلی دی لیفټ نو دا به زه راشم رایټ طرف مونږ به صرف لیفټ او رایټ چینج کوو دی بس ټیک شو کټ سلوپ لی آؤٹ ماډل شو او فل سلوپ لی آؤٹ ماډل شو ها دا لاندې طرف ته اوس بل کې څه کوم لیفټ پیګم بیا ان شاء الله به باندې چینل هم جوړ کړو خیره ها ټیک شو دا هر څه بزا کوایټ کوم ختم به एकदम صحیح شو بس اوکے شو دا اوس اوکے شو ټیک شو اوس په دې کې موږ دا سیکشن دی یو قسم دا سیکشن جوړ شو ټیک شو اوس به چل کوم موږ څه لیکل چې کلوز ټول بلې هر څه اوس کوریډور کریشن دی ښه اوس به موږ کوریډور خو دې د کوریډور وایي دا روډ نه دی هغه دې د چا کوم لوکیشن موږ خو دې بس وایي کوریډور دا کوریډور چې دی بس موږ څه کوو کریټ کوو ښه نو کریټ ډیزاین ته به لاړ شو او هغې کې به سره والو کوریډور باندې به کلیک وکړو او کوریډور چې کله موږ کلیک وکړو نو دې له به موږ مین روډ کوریډور وچل به وکړو کوریډور مین روډ شو ښه اسمبلی به صحیح اسمبلی به صحیح اسمبلی به مین روډ ښه ټارګټ سرفیس به صحیح دا دی ټارګټ سرفیس دا به شاور روډي صحیح شو که نه دا د هغې ایگزسټینګ روډ ایگزسټینګ روډ دلته موږ لیکلی هم یې ایگزسټینګ ګراوند سرفیس ایگزسټینګ ګراوند مطلب دا شاور روډ دی زموږ سره صحیح شو دا به څه کوم زه کله اوکې کوم بیا به ریبیلډ باندې کلیک وکړم اوکې شو اپلای ریبیلډ د کوریډور ارډیانو باندې لګیا دی ښه اوکې شو دا به څه کوم لکه دې څه چل به وکړم دا به څه کوم دا به اوکې نه دې له مونږ اړو وضونه صحیح ده دې له توجه نه ده اوس که مونږ وګورو که نه زموږ هغه روټ خو رخ شو خو مونږ ورته هغه کانټور څه کړی دی کم کړی دی صحیح ده نو مونږ به اوس څه چل کوو صحیح دی که نه کنټور چې دی هغه زموږ سره په کار و چې مونږ دا روډ چې لږ ورکوټ یې رخ کړی وی که نه نو څه مسله به نه وه بیا مونږ ته صحیح ده نو اوس به مونږ څه کوو ها دا خبره صحیح ده سب اسمبلی پراپرټي ته به راشم دا پیرامیټرز دي او سلوپي دا دی صحیح ده دا څه 33 فوټ دی نو زه ورته څه ووایم 20 فوټه رایټ طرف ته څه دی بلکې زه به ورته ووایم چې یاره 12 فوټ دی صحیح ده دا به اپلای کړم او اوس به یې څه کړم لیفټ به یې کړم صحیح ده 12 صحیح دی اوکې
لږ مساله وکړي جوړه شوه صحیح ده نو د دې خو یو سایډ وشو دا یو حال ته کې بیا هغه موږ لیفټ ته واړو نه صحیح دی په دې باندې موږ کلیک کو اسمبلی پراپرټي ته بلاړ شو پیرامیټر کې بدم 12 رائټ سلیکټ دی کنه نور کار پکې نه کوم اوکے صحیح ده اوس په بدی کلیک وکم اسمبلی پراپرټي پیرامیټر ته براشم او دا څه کوم 12 فیټ وای اپلای وای کوم صحیح شو خدل لګي دل لګي بخپل ځای صحیح ده دې سره دغه ډیلیټ وکړ صحیح شو خبره د کوریډور روانه بیا به کوریډور ته لاړ شم او کوریډور ام آر شو اسمبلی څه شو ام آر دا اوکے دا به اپلای شي دا به ری بیل شي صحیح ده جوړ شو ها اوکے انکلوز اوس وګوره اوس ټیک شو صحیح ده اوس لګوټي ورول زه تر دا فرض کړه کم کنټور جوړ شي موږ یاړو کټینګ کوټینګ پکې ار نه دی کو په کار مې سره کټینګ کوټینګ ودی او نه موږ کمانډ اپلای کوو کنټور دی ورسته لرګي ورسته دیم بیا لرګي دی شي لرګي دا روټ نه بس بالکل لرګي خو وختي زمو سره غمینو ان نه وکنه د دې وجه نه موږ دا خبر وکړه چې یاره کې دی شي پروفایل لاین جوړ دی او دا لرنی شو خای دی دا دی ایډیټ هي سره دا غا ډیلیټ بٹن نه صحیح ها اوس بس وکړو کوریډور نه بعد کوریډور جوړ شو کنه ها اوس بس چلو دا کوریډور چې دی نه بس سرفیس جوړو لکه دا سرفیس جوړ دی کنه ای جی دی بس دا کوریډور سرفیس به جوړول غواړي نو به دې کوریډور باندې به کلیک وکم ایگزیسټینګ ګراوند رائټ به کلیک کوم صحیح ده او چرته بلار شم ها clicking on road surface या tab plus کوریډور سرفیس ته بلار شم چرته بلار شم کوریډور سرفیس ته بدی کې به چلو کوم چې پدی باندې به کلیک وکم کوریډور سرفیس بس کوم ما بل کې سیمبل مور کړل کوریډور سرفیس ورکوم سرفیس مو د لیکل نه کوریډور سرفیس بل د کلیک کوم دا راغی کنه زما دا به ټاپی صحیح ده دا به سره پلس کوم کستا ډیټا مو سب بیس او کر پکارو کنه نه د سینې ټیکس ټاپ صحیح دی ښه همیشه او دې ټاپ ته بس وکم چیک مارک نه به ټیک مارک کوم نو بیا به چې لګم باونډري د ولاړ شم باونډري دا سرفیس دا باونډري دا اوس باونډري کریټ کوم په دې باندې به رائټ کلیک کوم اډ ته ولاړ شم او په دې کې بس کلیک کوم ډے لایټ او دلته کې زموږ سره سره ډے لایټ دلته کې زموږ سره نشته صحیح ده نو موږ لکه چې چلو کو بیک کرب دی کراون دی ای ټی ټاپ کرب دی کنه دا خبره د کرب ولې راغلی ده کوریډور ایکسټنټ اور اوټر باونډ کراون به کوم ځای به خیر دی یا کراون سب بیس په کوم کراون ټیک باونډریز دی او بیا دا ار نه دی رائټ کلیک دی دې مطلب نه صحیح شو آوټ ساید باونډری نه دې کړی کنه هاید باونډری دا دلته ما کراون سلیکټ کو خیر دی دا بس کوم اپلای ریبیلډ وای کوم اوکے شو سرفیس کریټ شو ښه نوې سرفیس جوړ شو درې دو یې نه کنه دا کوم چې کلر کوی انور کنټور خو موږ لر کړو کنه اوس کا پرس کومه کنټور یي او بیا به سرفیس جوړو نو بیا بس بیا اغم شو یو دا او کنه هلاند خپل لغشته کنټور صحیح ده دلته کې زموږ سره نوې کنټور جوړ شو دا بس موږ دا غي نه ماینس کوو صحیح ده ها د دې نه بعد چیک کوریډور ان 3D ویو سچل وکا 3D ویو کې دا کوریډور چې دی دا چیک کا صحیح ده نو رائټ کلیک وکا دا کراون شو کنه نو دې د دې دا باونډرا نه دي
د دې ځایونو ته راغلي دي که نه خو زه بهرحال ګوري چې ابجکټ ویور ته لاړم صحیح دی او روټ پکې ښکاري صحیح ده بیا هغه روټ زمونږ چې ته کته کو شوی دی نه بر صحیح دی دا زموږ سره څه دی سټینډرډ دی دا موږ لږ ریئلاسټیک کو صحیح مطلب دا دی چې روټ پکې څه دی ښکاري صحیح ده څه خو لاندې کنټور چې ته جوړ شوي دي صحیح ده روټ زموږ صحیح جوړ شوی دی ټیک شو ښه اوس به څه وکړو که زه به دې روټ باندې کلیک وکړم که نه او رایټ پې کلیک کړم او لاړ شم سرفیس او دې باونډري ته راشم دلته موږ څه سلیکټ کړی و کرو موږ سلیکټ کړی و که نه ریموو باونډري صحیح ده دلته زه راشم او دا ما کراون نو کراون سب بیس زه سلیکټ کړم او اپلای وکړم چې دې ماته څه ښایي صحیح ده بس ټیک دی ښه یو شانتي راځي صحیح ده څه مسله نشته ښه اوس به چلو کوو د دې ټول کار نه بعد نیو سرفیس سټایل به جوړو څه چل به کوو دا سرفیس دی که نه مونږ دلته کنټور رخ کړو که نه دلته ګورې دا په خپله راغلی ښه کوریډور ایم آر سرفیس چې دی په خپله راغلی دی نو دلته به څه چلو کوم کریټ سرفیس نوم بوله څه ورکړم سرفیس ایجي یا ایگزسټینګ ګراوند اینډ کوریډور صحیح ده که نه نو زموږ سره سرفیس څه دی بس شاور دی هم دلته کې ایجي ولیکو اینډ کوریډور دا صحیح دی اوکې اوس بلته کې راشو که نه دا دی ډیفینیشن ته ایډیټ ته به راشو رایټ به پې کلیک کړو ایډ لاین نو ایډ لاین راکړو نو دی څه ویل کې زمونږ نه تپوس کوي ښه ایډ لاین ون ان پوینټ انټر به کومه ښه صرف ښه ون ان پوینټ هم ته ښایي څه ایډیټ کې پروفایل سرفیس کې که نه سلیکټ سرفیس ایجي دې ته به لاړ شي په ان ډیفینیشن کې رائٹ کلک پکې او باونډري باندې ښه ایډیټ پکې او څه چل وکړي ایډیټ پکې او چرته بلاړ شي پروفایل سرفیس ته پروفایل سرفیس کوم دی دا خو پیسټ سرفیس سرفیس پروفایل به ورته لیکلی څه به ورته لیکلی سموث سرفیس سمپلی سرفیس که نه دا نه دی صحیح فایل سرفیس ها پیسٹ سرفیس دی صحیح دی که نه پروفایل سرفیس نه دا به چینج کی ها دا پیسٹ سرفیس دی صحیح شو نو څه به سلیکټ کوم او دا پیسٹ سرفیس نو زه به څه سلیکټ کوم اوس دلته کې سلیکټ سرفیس ایجي مطلب شاور روډ ایگزسټینګ ګراوند که نه اوکې سلیکټ شو ده بیا څه وایي اوس ورته وګورئ زمونږ باونډري لاین یې راواغست وینې باونډري لاین یې راواغست ښه بیا باونډري ته به اوس ځم باونډري ایډ به کړمه دا باونډري دی ایډ مې کو نیم بوله ورکړم بي دغه زما څه لیکلی دی ټایپ او ټایپ به یې څه شي هایټ نیم به شي بي دا نیم دی ټایپ نه دی او دا به شي هایټ اوکې دی اوس دې زما تپوس کوي ښه سلیکټ سرفیس څه تپوس کوي نو زه دا ما څه ویلی چې دلته به چلو کړو پریس به کړو سپیس بټن یې او څه به ورته سلیکټ کړو او یو 3 پیرې مې سپیس پریس کړو نو
एम आर सरफेस 1 څه شي ओके کوریډور एम आर بس کو क्लिक को हो गया دا به اوکے کو او بیا به چلو کو बस गया नाउ क्रिएट सिंपल लाइन وای ها دې ځګې ته موږ راشو دا باونډري نه بعد موږ څه چلو کو سپیس په پریس کو باونډري ته راشو 8 بګو بی او دا بس ओके اوکے به کو دلته لیکل دی سلیکټ ابجیکټ یا سرفیس نو زه به سرفیس کلیک وکم صحیح ده او انټر وکم نو کوریډور مې راوغستو ټیک شو ښه کوریډور کریټ شو کوریډور کریټ شوی دا خدا سټیپ یو شو बस क्रिएट सिंपल اوس سمپل لاین به کریټ کوم سره پاره اوس خبره کراس سیکشن روانه ده ښه خبره کټ او پیل روانه ده کراس سیکشن ټیک ده تقریبا د 15 شپږ ورځې کار موږ راسیار کړی دی په دې یو غنټه کې دنه صحیح ده که نه نو ټیم خو به ستاسو نه بیا ډېر زیات دی ځکه چې لیکل میکل به تاسو ماله د کړي هم دي او تاسو به ترې وکئ هم او ویډیو هم د ځان سره محفوظ ساتئ که نه چې بیا ښه دا یې څه لیکلی دی सिंपल लाइन سیمپل لاین ठीक شو जी سیمپل لاین دلته زموږ هغه سیمپل لاین نه ښکاري ښه نو زه وایم چې تا ته چل کوم element press enter key to select from the list نو دا root element ورته څه کوم ओके اوکې او دا به څه کوم دا به ओके go to profile section view کې click on line دا زموږ create اوس به range د پاره setting کوم کنه SL collection به دې غوډی نو اوکې وي کنه اوس ګورل دغه زموږ سره راغلی دی وای کلیک کې کنه سر بای رینج راته خې صحیح ده نو زه به چلو کوم چې دلته براشم بای رینج سټیشن مو ته څه خېما بای رینج सही है जी आप لیفت ویټ چې دی کنه هغه څه دی 50 فیټ نه زمونږ سونه دی روډ زمونږ سونه دی 12 دی جوې مونږ به دی لیفت سایډ ته والو 14 فیټ 14 فوټ په دا طرف مونږ د کټ کې لیفت طرف به مونږ ته 14 فوټ کټ کې رائټ طرف به مونږ ته 14 فوټ کټ کې صحیح ده او دلته براشم چې رینج at range end به صحیح ده به ټرو صحیح ده additional symbol کنټرول دی سٹارټ یې هم مونږ څه کولی شو ټرو کولی شو صحیح ده دا به اوکې کوم اوکې شو خواص بدل دیږي چلو کما دا به کینسل کم کنه مطلب اسکیپ بٹن به پریس کوم څه چلو شو ها سیکشن یې راکړي ښه 00 اړې نه شروع وشو او روان شو مطلب دا 00 زموږ سره څه ده دا دی اوس بس جل کو उस रेंज को शो ها let's go to analyze step ان الله سټیپ دا برا شو الته کې بس چلو کوم کمپیوټر میټیریل ته بزو ها چلته بزو کمپیوټر میټیریل دا نو دې کې څه چل دی ओके बकू اوکې بکو صحیح ده دل دوس ما دا یو ډیټم دی یو ای جی دی इजी ای جی سره چلو دا دې کې ما غوډې دې کې نو چینجز دی لیکل مې راو دا نو دلته کې زموږ سره څه دی ایگزیسټینګ ګراوند دی که څه دی एंड कॉरिडोर نو زموږ سره شاور روډ دی دا شاور روډ دی ठीक शो जी ښه او دا څه دی لاندې दाम کوریډور ایم آر دی کوریډور ایم آر دی ٹھیک شو دا به اوس اوکې देन क्लिक ओके ها اوس به چلګو کریټ سیکشن سیکشن د بلار شه مهم ته کنه دا سیکشن دی हां کریټ ملټیپل ہے ठीक शो जी ها په دې کې مې نور کار باندې کوو صرف په دې سیکشن ویو کې به چلو کو اډ بکوي क्लिक ऑन ऐड صحیح شو हां اډ شو کنه سبق کلیک کوم کریټ سیکشن ویو क्लिक एनीवेयर کلیک اني وی زم دا زه صحیح एनीवेयर मतलब چې کوم دی واړی چې دلته ها ठीक शो ٹھیک شو جی
په دې ځای کې کټ څومره دی 0 0 مطلب دلته کې نشته څه دي دلته نشته کټ دلته نشته دلته یې چل دی کټ ایریا دومره ده فل ایریا دومره ده په سکویر فیټ کې دا په سکویر فیټ کټ والیوم په کیوبیک فیټ کې فل والیوم په کیوبیک فیټ کې پوه شئ پې ٹھیک شو دي ښه دا نور هم دا ښه نیټ والیوم د دې سره 29 دی خو نه کیوم څه شي ده سر دا زما په خیال به دې به بیا وګورو صحیح ده او ایوریج له دې راغلی دی صحیح ده لکه د دې آر ډیز په حساب باندې لکه د 0 نه 50 پورې آر ډي دا ایریا د 0 پلس 50 آر ډي باندې زموږ سره دومره کټ فیل ایریا ده زمونږ کټ فیل سره کار دی صحیح ده که نه کټ فیل سکویر فیټ او کټ فیل سی اف ټي کیوبیک فیټ نو دلته کې زموږ سره کراس سیکشن را کړی د خو روډ ښکاري صحیح ده دلته وګوره دا روډ دی که نه د روډ نه دا څه دی دا ډاون دی مطلب دا فیل دی او دا کټ دی دا کټ داسې راځه ټول چیک کا په ون باندې څه شو دی باندې دا کټ دی او دا فیل دی ٹھیک شو دي دا ټول څه دی دا ټول فیلینګ دی دلته کې راځه ټول فیلینګ دی دا ټول کټ دی نه دا څه دی کټ دی دا اوس بلته کې دا کټ والیوم څومره سی وای 165 سکویر فیټ که نه یا کټ والیوم جوړو 296 لوی شی دی صحیح ده دلته مې اوس ګوره په دې ځای کې نشته په 50 آر ډي باندې هېڅ هم نشته دلته وګورئ اوس دلته کې زموږ سره 00 آر ډي نه شروع دی بیا 50 دا په هر 50 باندې دی دا ورکړي هر 50 باندې دی ورکړی دی صحیح ده دا ځای دی که نه دلته کې د کانټور څه پرابلم دی صحیح صحیح دی کانټور څه مسله ده مونږ دا کانټور چې ډېر کټ کړی دی که نه دا هغه بیا آوټ دی هغه بیا آوټ دی دا دې نه دی راغلی دا وګوره صحیح ده په دې کې دا ځای ټیک دی خو په دې لږ کوټې ځای کې څه دی فیل دی دا کټ مطلب دا زمونږ روډ چې دی فیل کوانټیټي پکې هم دومره نشته او کټ پکې هم دومره نشته که نه فیزیبل دی او کټ خو په کار نه دی خو مونږ خو کمانډ یوز کړی صحیح ده وا کمانډ مونږ یوز نه کو سر ما تاسو ته ما په صحیح شو ان شاء الله اوس په چیک کو دا تا ولیدل که نه ٹھیک شو دا د شور روډ څه دی دا ټوټل په یو ځای باندې مونږ له کټ فیل نه راغی چې دغه دومره کټینګ دی دومره فیلینګ دی چې بیا پلس کو آر ډیز برابر کنه مونږ دا بیا پلس کو داسې دا به ان شاء الله بیا پلس کو صحیح ده دا اړ به مونږ ځان په لیکو ښه او کېدای شي داسې اپشن پکې راویستی نه نه پوره او ورلته کې فیل ایریا ډېره زیاته دی نه بس ان شاء الله په دې باندې ډېر لوی پریکټس دی صحیح ده هغه پریکټس چې تاسو وکړئ د خیر سره نو الو پریکټس میک ام ان پرفیکټ صحیح ده دا دې دغه دا کمانډ سیکشن دی ټول کوي ښه جي او ستا په لیپټاپ کې وکړو صحیح ده صحیح دی زموږ سره کټ او فیل والیوم او دا هر څه چې دا راوت ان شاء الله نیکسټ کلاس کې به په دې کراس سیکشنو کې موږ کار کوو چې دا به اوس په لیول بو کې څنګه لیکو صحیح ده اب ان شاء الله به سبا